السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو ټول به ښه او دوستانو موجود یم د یوې نوې ویډیو سره. په دغه ویډیو کې زه تاسو له د واتساپ دوه ډېر زبردست ټریک راخوم. ټایم مو نه ضایع کوم، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل د سبسکرایب کو. که ویډیو په فیسبوک کې ګورو، پیج د سره لایک او فالو کو. فرست اف آل به تاسو سمپل خپل واتساپ اپډیټ کو د پلی سټور نه. هغې نه بعد بیا تاسو سمپل راشو خپل واتساپ ته. په واتساپ باندې سمپل کلیک واخلو. واتساپ چې اوپن شي هغې نه بعد دلته تاسو ته به واتساپ چې کوم تاسو سره مطلب میسیجونه کړي وي یا چیټ مې سره کړي، هغه واتساپ تاسو له شروع شي. په دا سایډ کې چې کوم مطلب تا کوم واتساپ له میسیج کړي، په دا پکچر دلته ښکاري، په دا پکچر باندې به تاسو سمپلی کلیک واخلو. چې کلیک پې واخلو بیا به تاسو له دغه شانتې شروع شي سکرین باندې. نو بیا دلته تاسو ته لیدلی شي دا آی غوندې کې نشان دی، په دا سایډ کې تاسو ته لیدلی شي. په دا باندې سمپلی کلیک واخلو. چې دا باندې کلیک واخلو هغې نه بعد بیا تاسو دلته کې تاسو ته لیدلی شي چیټ لاک. دا د خاص مطلب چې تاسو غواړئ چې مطلب د خاص والا کوم واتساپ دی په دا باندې زه کوډ ولګوم، مطلب بل څوک یې نشي کولاولی. نو ته سمپلي په دا باندې کلیک واخلو. بیا دلته کې تاسو ته لیدلی شي دا لاندې اپشن آف دی، دا به سمپلي تاسو آن کړو. دلته به تاسو نه کوډ وغواړئ، فنګر فرینډ ما هغه پرې باندې فنګر فرینډ دی، زه سمپلي فنګر فرینډ ورکړم. که تاسو باندې کوډ وي تاسو سمپلي کوډ ورکړو، ما هغې پرې باندې فنګر فرینډ کوډ دی. دا سمپلي دا آن شو پې. دلته کې تاسو لیدلی شي ویو، دا ویو باندې کلیک واخلئ او دا دلته کې سیف شو. زه تاسو له اوس دا ښوم، د واتساپ باندې کلیک واخلم. واتساپ چې اوپن شي دا تاسو ته لیدلی شي بره ارچیو دی، د ارچیو نه جست لږ ډاون دی، سکرول ډاون کې دلته کې تاسو ته لیدلی شي بره لاکډ چیټس. دا کې بند شو. دا چې کله څوک کولوي دا به سمپل دا باندې کوډ رسي، دا ته پرې نه کولوي چې کوم پرې خپل کوډ نه یې انټر کړی. ډېر زبردست اپشن دی. نمبر 2 چې کوم ټریکس دا به سمپل بیا تاسو په واتساپ باندې کلیک واخلو. هغې نه بعد بیا په دا کوم پکچر چې دی د واتساپ کوم پروفایل پکچر دا باندې سمپل تاسو کلیک واخلو. بیا په دا ډاټ باندې کلیک واخلو. دا د سایډ کې تاسو لیدلی شي دا آی غوندې ډاټ دی، دا باندې سمپل بیا کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو. دلته کې تاسو ته لیدلی شي میډیا ویزیبیلیټي، دا باندې سمپل دا باندې کلیک واخلو. چې دا باندې کلیک واخلو دا کار دی چې که تا د څوک مطلب پکچر راولګي نو سمپل مطلب لکه اوس دا کس چې دا کوم کس باندې ما کلیک واخیستو دا کوم واتساپ باندې، دا کس تا له چې رسین کي دا به تا ګیلري له ډایرکټ نه راځي. دا مطلب هلته کېږي تصویر به اوپن کېږي، داسې نه چې اوپن کېږي، دا تصویر به هغې اوپن شوی خو تاسو ګیلري کې به هغه پکچر نه سیو کېږي. هغه به که ویډیو وي که پکچر وي هغه به سمپل دلته په واتساپ کې به سیو وي، نور په ګیلري کې به نه شو کېږي. سمپل تاسو په نو باندې دا کلیک واخلو او دا بیا په اوکې باندې پسې کلیک واخلو، دا ډن شو. ښه نو بیا اکثر ملګري یی چې مطلب دا لاکډ چیټ دی دا نه بیا مطلب دا کوم کاس چې ما پکې ایډ کړی دی دا به څنګه ته بیا اوټ کوو، بیا به څنګه ته وباسو. سمپل بیا په دا لاکډ چیټ باندې تاسو سمپل کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو، هغه تاسو ته به کوډ راشي چې کوم کوډ تاسو ور انټر کړی، نو هغه باندې سمپل فنګر فرینډ دی، دا به زه فنګر فرینډ باندې اوپن کړم. چې اوپن شي هغې نه بعد دا شروع شي. بیا به سمپل په دا پکچر باندې به سمپل تاسو کلیک واخلو لکه څنګه په فاست کې په کلیک اخیستی او په دغه ډاټ باندې بیا کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو هغې نه بعد سمپل تاسو ته لیدلی شي چیټ لاک دلته لیکلی آن، دا به سمپل دا آن نه به تاسو دا آف کو. دلته کې لیدلی شي دا به سمپل تاسو آف کو او بیا تاسو نه کوډ وغواړئ چې کوم کوډ تاسو پې لګولی هغه باندې فنګر فرینډ دی، دا به آن کړم. سمپل ولو تاسو مخکې دا آف شو. دا ستا زه ښایم چې دا به اوس مکمل آف شوی. دا ستا لیدلی شي صرف بره ارچیو پاتې شو او هغه لاکډ چیټ چې و ختم شو. دغه وه د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړو، د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړو. ملیږو په بله ویډیو کې، تر هغه وخته پورې ځان ډېر خیال ساتو. د الله په امان.